ګیدل منم نه نولې منم لکه چې زه د اور بسر یم جمدې دې نه پرېږدم ها ویم دا چرګه خرڅې بس وی خرڅې په 15000 ډېرې تباه برباد کا دا چې ډېره کو چرګه را دا اور بصیره ویم په 150 روپۍ راکې نه ولې دا د سرو زرو اګې چیراله د سرو زرو کې اسې د اور بصیره ور خو نو 150 روپۍ درکړم نه لا څه خبره انا دا دومره غوسه نو بیا وره دا مردکیره په سره ولما او په زور به دا نه ولم ها دا لکه د اور بصیره چرګه خرڅې نه مړه را خرڅه کړی به دې را باندې پوره 15000 روپۍ دي مړه یو نیم سل روپۍ واله که نه زه خپله مخه کوه څه څنګه مې ګاونډي مړه څنګه چل رہی طبیعت ته ښه دی جوړې هلو کیسه ټیم صبر وکړه اختر دې مبارک شه طبیعت ښه دی جوړې ما یار وړه څه ټیم دی کنه صبر وکړه مړه دا یو سړی دی بار بار د ټیم ته پوس کوي یار وړه ته سره بیا خبرې کوه څه ټیم دی یوه بجه ده وای خدای شکر دی چې 12 نه وي ګینې غاښونه به مې نو بس ټیم مې ورته وښیو مالک دی مردو پر باندې کو نه دی دا به کېنه ما لکه دې شاته پکې خبره وای څنګه پوسټي دا استادي وای خدای خوان کوي ګورې پریکشا کې تک ښه یې خسې خو نه ولې سینجي ختمه شوله اوس به دا څه کې هو بس اوس خو ولاړه ده نو سینجي به څه به ورله کوو نو یا به دې کوې نو نه هغه ولولو خان راکاږه که نه دا ولولو خان والا نه ده که نه تره خلکو خو به جاجه نه دا هغه هغه به کوم دا هغه شی نه دی که نه نو دیکه به وال غواړي دیکه به وال غواړي دا به پمپ ته رسول غواړي که بخیر پمپ به نه میلاویږي نو داسې نه میلاویږي که الله یا استادي او ما دا د سینجې پمپ نو کله راځي دا ما خو دې مټې وغورځولې دقه لږ ځای دی به دقه ووبه دقه لږ ځای دی همت وکړه وای نو دا به کله راځي نو خلک پکې سینجي زیاته میرات مړې اچوي که نه بس مونږ خو یې روانې چې وابې وروره نور پکې نه یم والله که یو قدم هم نور واخلم زما خو دې پې کولمې راوویستې دا څنګه پمپ دې کله به راځي تره دقه شان دیګه به وخې نو انشاءالله پمپ به راورسي او بیا به ځو د خیره سره ویم استاد جي ویم په ایماندارۍ کې یو قدم هم دله نور واخلم نشم اتلی دا ما خو دې کولمې راویستې ویم استاد جي ویم داسې چل دی که نه چې ته ودرېږه او زه تاله د سینجۍ غم کوم خوښه دې ده او که نه بس وروړه ته خو نشې تللی زه تاله سینجۍ غم کوم خدای کړي ناکام دی بس منډه به وامنه سړی خو ما ته داسې ګډوډ غونده کې ښکاري او ما ته وایي چې د سینجۍ غم دله کومه یار والله چې دا به داسې نوې غونده کې ډیزاین نو یو برېتې شته او یوې نشته دی والله چې سینجي خو پیدا شوه اوس مې وایه بابا بابا دې کې راته یو کیلو سینجي خو واچوه خدای دې بې خو نه باسه د کوم غار نه راغلی دا څوک په بوتل کې نه ورکوي ځه ورشه ها په بوتل کې نه دا شابه ډېر لګوه دې ځل مې واپس یو ټاپکه راوړه زما خیال جوړ دا سینجي ډېره زیاته درنه وي دې کې بیا یو څه مزه ماما
وایم دې دلته مې دپسې یو ټپکه راوړه وایم په دې ټپکه کې راته سینجي واچوه خیر سر هم دې پرېوته ته خدای بې بنیادي باسه ته ما یو پېره رخصت کړې چې دا څوک په بوتلو کې نه ورکوي او اوس یې راپسې ټپکه راوړه ته یې ولې نو دې دلته به دپسې بیا چې دغه راولم هغه لینکوزر وته وایي که نه ټک به دپسې راولم هغې کې راله راکې خدای بې خو باسه تا بیا دې ستا بې خو باسې شیرې څه نه کې لرې شه مالا زه ورک شه نو ولې ته خو په خبره نه نو پوهېږې دا هسې ورکوم نه څه د پیسو خبره نه ته خو ما پړې وزل ولې یاد نه سړی دا ته څه کې نو ولې دا سینجي خلک څه کې وړي هلته چې چمچۍ کې سینجي ختمه شوې ده نو خو په دې کې راکې په بوتل کې نه راکې په ټپکه کې نه راکې نو په څه کې بیا راکې ویم دا ته د کوم غار نه راغلی یو ګرمۍ تل کړي بل ځای تل کړي مالا ورک شه نه نه دا سینجي دی سینجي رانه نه راکړي لرې مالا دا خو موږ لیوني چهرې شاته ولېږه لرې د دې بې خو باسي ما لرې مالا دا څنګه یو پېره موټر راغی بیا ټپکه دې کې سنجي وای دا سپېڅل خو نه وي پوهېږي خیر دی بس ساده دی که نه بل دله ولې نه ته دلته څه کوې؟ او ته دلته څه کې ما دې برید ته دې ګوره دا زما برید دی واه 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 جي وایم دا زما یو برید دي ځکه چې دا دې خوا شونډې راله درنه کړې وه نو دا مې ترې پخینچې وو دې کې ستاسو وایم ده ما ته خلک یو برید بدماش وي ماړه وزه کنه کولمې دله پاتومه مړه دا ته لا څه کې د پرتوغاښ دي کې او په دې چرګه څه کې دا د کور ته وړمه نو کور کې به څه کې په مې راخرڅه که که نه دا د سرو چرګره او د سرو زرو اګېشي نو وایم دا چرګه دې په ما راخرڅه که که نه دا په 50,000 روپۍ دی اخیستې شي په 50,000 روپۍ خو بیا ډېره ارزانه ده چې د سرو اګېچي ما ته منظوره ده ریکه راکه ورګه ورګه دا یو سلګون پکې دی دا والا یوه دوه درې څلور او دی پنځه شماره ما راکه دا 50,000 روپۍ دي او دا والا. دا راکړه مردکیه وګوره که نه هغه د اور بسرې او هغه نیم برېت یې چې شته او نیم یې نشته دا څه جوړ توړ شروع کړي دي وایم دې خو څه خرڅوي خرڅوي هلکه دا خو چرګه ده ورسره وایم چرګه خو ده خو د چیرې پیسې ورکړي والا داسې کار دی که نه مردکیه وایم ځان تیار ساته چې څنګه د نیم برېت نه لږ دې خوښي که نه نو مخې سر پرې ډس کوه دا خاص د دې زړه په سر به دلیږي خدای دې تباه او برباد کړه دړه په سر یې ولولې بسرې د خپو کې ورته ډز وکړه او پیسې ته ولې تښتو به بس څه ده که نه نو بیا زما نوم ماده کېږي او؟ زه چې یو پېره غیب شم بیا نه را پیدا کېږي ما سره په جیب کې مغناطیس دارې پروت دی څنګه نه پیدا نو کېږي بس دغلته خو تا ته پاتې نه یم که نه ها؟ ځکه مهنتي سره زما نه لګي ما هغه د ځمکې د تل نه مو وباسي دا چې له مغناطیس او د مردکي دي په اورو لګه زه چې اردو شبه بس ځه چې ځو ځه چې ځو دنه لاره نشي دنه ها ای د اور بصیریا څه شور دې راغشتي دی ای د اور بصیریا دا پلاس چې را سره کمې پیسې دي که نه دا په دې ځمکه کې ده او لکه د اوسې داسې منډه کړه غلی شه کولمې به دنه وباسم نیکه مه یارېږه ټوپک ما سره او یارېږې ته واورې زما نوم مردکي دی زه چې په یو ځای باندې پروزم نو هغه ځای ډړې ولیکم زما نوم د اور په سرې دی په دې چاړه به دې لال کم چې نه ټیپ ته وګوره او د اواز ته وګوره اورې ستا نوم خو د اور په سر کې دی خو زما نوم هم مردکې دی مردکې زه چې په یو ځای پروزم هغه ځای ډړې ولیکم هټې